څنګه له ځان سره مینه ولرو. مخکې له دې چې بل څوک در سره مینه ولري، په لومړي قدم کې باید له ځان سره مینه ولرئ. خو له ځان سره مینه یعنې څه او څنګه کولی شو له ځان سره مینه ولرو؟ ځینې خلک په بېلابېلو دلایلو سره وایي چې له نورو سره تر مینه لرلو له ځان سره مینه کول سخته ده، ځکه ډیری وخت موږ له خپل ځان سره ظالمانه چلند کوو. خپلې غاړې ته پرته له فکر کولو د ملامتیا رسۍ اچوو. ځینې لارې چارې شته چې د هغو په وسیله کولی شو خپل ځان ته ارزښت ورکړو. خپل ځان وپېژنه. په خپل وجود کې هغه څه پیدا کړه چې تا خوشحاله وساتي او د هغو په هکله فکر وکړه. د ځان لپاره سرحدونه وټاکه او نور باید په دې پوه کړي چې تاسو د احترام وړ یاست. خپل ځان له نورو سره مه پرتله کوه. نور له تا څخه ښه یا بد نه دي، یا هم څوک له تا څخه کم یا زیات نه دي، خو د هغوی ژوند یوازې بل ډول دی. ته باید دا درک کړې چې ته ارزښتناکه یې او له هیڅ چا سره د پرتلې وړ نه یې. رښتینی شتون ولره، یعنې زموږ ژوند له بېلابېلو خیالونو ډک دی. د خیالاتو یا هم خیالي ملګرو لپاره خپل ژوند مه تېروه. له خپلې کورنۍ سره خوشحاله ژوند وکړه. خپل د وړتیا ټکي پیدا کړه او له هغو څخه ګټه واخله. هر انسان یو قوي ټکی لري. زیاتره انسانان خپل قوي ټکي نشي پیدا کولی، خو که تاسو وغواړئ چې بریالي شئ نو باید خپل د قوت نقطه مو پیدا کړئ او ورځینې کار واخلئ. له ځان سره ښه چلند وکړئ، ځکه تاسو د ښه چلند ارزښت لرئ. هغه څه چې مو په ژوند کې ترلاسه کړي د هغو په وسیله ځان وستایئ او د خپلو نورو موخو پر لور قدم واخلئ. خپلې تېرې غلطیانې هېرې کړئ. له هېرولو نه مو موخه دا ده چې فقط له هغو څخه زده کړه وکړئ او د هغوی په وسیله ځان مه تکلیفوئ، ځکه تېر نه راګرځي، خو د راتلونکي لپاره د یوې ښې تجربې په توګه ګټه ترې اخیستلی شو. ځان وبښئ. هغه خلک چې له غلطۍ وروسته ځان نشي بښلی هر وخت بې ځایه ځان ځوروي. دا باید درک کړي چې زیاتره کسان له تا سره مینه نه لري یا حتی درنه کرکه لري. ځان مه ځوروه، ځکه نړۍ کې د بېلابېلو فکرونو خلک ژوند کوي. ته نشي کولی چې هر څوک خوشحاله وساتې.